لاسته راوړی هغه سایټو سره. نو ګرانو ملګرو نن ویډیو د مونږ چې ده هغه د ټایم باکس باره کې د ټایم باکس باره کې بعضې ملګري لږ څه مشکلات لري. خو تر دې چې مخکې تاسو ته ویډیو باره کې څه معلومات درکړم تاسو هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره هم که زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو له تاسو نه هیله کوم چې تاسو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. یوټیوب چینل کې مې ډېر ویډیوګانې تاسو کولی شئ هغه وګورئ څنګه له ډیلی موشن سره تاسو پیسې ګټلی شئ. ډیلی موشن باره کې ډېر ښه ویډیوګانې ما ډک کړي دي. نور که تاسو راشئ ما ډېر مهم ویډیوګانې تاسو ته جوړ کړي دي تاسو هغه کولی شئ او ورنه ګټه اخیستلی شئ. ګرانو ملګرو نن بیا زه راځم تاسو سره خبره کوم د ټایم باکس باره کې. ټایم باکس باره کې زه درې مشکلات چې زه ډېر میسیجونه ما ته راځي ما لاسته راوړي دي. هغه اول خو دا کار دی چې بعضې ملګري شکایت کوي چې موږ اکاونټ جوړ کړی دی او ما اکاونټ مو یو ورځ یا دوه ورځې ورسره کار وکړو او یا هم هماغه یو ساعت دوه ساعته بعد لیدنه چې موږ شروع کړو اکاونټ مو څه کېږي چې اکاونټ مو ډیسیبل کېږي اکاونټ مو له منځه ځي اکاونټ راپسې بندېږي. دا چې کوم چې ما ریسرچ وکړ کوم چې ما دلته وکتل دوی هغه یوازینی دلیل دوی دا ویل چې تاسو کوشش وکړئ اول خو دا چې وی پی این نه استفاده مه کوئ. سمه ده وی پی این نه هېڅکله استفاده مه کوئ. خپل موقعیت هېڅکله مه تبدیلوئ. هغه لوکیشن بیخي مه چینجوئ. تاسو خپله تاسو کوشش کوئ په همدغه افغانستان کې چې وي په همدغه افغانستان کې اوسئ. ګوره ما ته وګورئ زه خو وی پی این چې نه استفاده کوم. سمه ده هغه ګوره ما وی پی این دلته شته خو هغه ما ډیسیبل کړی دی انیبل کړی مې نه دی. که انیبل کړم تاسو مطمئن اوسئ چې ما پسې هم د اکاونټ مې چې دی بندوي. بل ملګري وایي چې کوم یعنې ټلیفون نه ښه دی چې موږ ورته استفاده وکړو که کمپیوټر نه. شخصا زه کمپیوټر نه ورنه استفاده کوم او په کمپیوټر کې چې ما وکته دې کارونه ډېر راحت دي ډېر په اسانۍ سره کولی شي موږ تاسو کارونه مخته یوسو نسبت له موبایل نه. نو که بیا هم کوم ملګري موبایل نه لري لپټاپ یا ډیسکټاپ نه لري بیا هغوی کولی شي له خپل موبایل نه ورسره استفاده وکړي. اما بهتره تاسو ما د نظره که تاسو ګورئ چې کوم یو بهتره دی هغه زه وایم چې لپټاپ بهتره دی. درېیم پوښتنه چې دا ډېره مهمه پوښتنه ده ملګري وایي چې موږ ته سروې نه راکوي. ګورئ اول خو ما تاسو چې چې وی پی این نه تاسو استفاده مه کوئ. ښه وی پی این نه که استفاده ونه کړئ تاسو که افغانستان ته راشئ افغانستان ته دوی ډېر زیات سروې ورکوي. ګورئ سرویز باندې به کلک کړئ اکاونټ مو ځان ته جوړ کړه نور خو معلومات تاسو ته ما دې باره کې ویډیو جوړه کړې تاسو سروې ته به راځئ. سروې ته ګوره سلیکټ ا سروې ګوره دلته لیکلي سلیکټ ا سروې دلته به تاسو څه کوئ کلک به کوئ. دلته هم کلک ګورئ اول تاسو څه به کول دغه ډیلی پول چې دی دا تاسو ته 15 سنټه درکوي دغه باندې تاسو وکړئ دا خلاصوئ. ګوره دا سټارټ ووایئ تاسو ګوره دلته وکړئ کلیک هیر ټو ټیک د پول. ګوره څه چېرته وایي ویچ اف د فالوینګ ویل یو راډر وت د سویټ سافټویر یو ورته انتخاب کړئ هغه تاسو که هر یو ورته انتخابوئ. سمه ده بخښنه غواړم تاسو به دې کې یو ورته انتخابوئ. سمه ده ماته ګوره ماته د 15 سنټه که تاسو هر څه ول دغه راته راکړئ. سمه ده دا خو هم ګوره مونږ او تاسو خلاص ځینې به چې بیا به باک باندې مونږ او تاسو کلک کوو. اوس تاسو حد اقل دومره انګلیسي باندې خو باید تاسو پوه شئ چې تاسو دغه کار لږ مخکې ورسره اوسئ. که تاسو چېرې په دومره انګلیسي باندې نه پوهېږئ بیا تاسو مطمئن اوسئ چې تاسو هېڅ شی نه شئ کوئ. ګوره دلته هغه ټول سروېګانې دي فرض کړئ دا به ټول تاسو دلته ورسره اډ کوئ. خو په افغانستان کې چې دوی ډېر سروې ورکوي دغه پینټ لبس کې ډېر سروې ورکوي. سمه ده ګوره دا نور دلته انتخاب تاسو ګوره کلاندې راشئ ګوره چې دلته شته ګوره دې باندې څه کې سټارټ باندې به تاسو کلک کوئ. په سټارټ چې تاسو ګوره کلک وکړئ دلته څه شی کوي موږ تاسو دا سروې راکوي. زه بخښنه غواړم چې انټرنیټ لږ ضعیفه دی دې لپاره دا سروې زر موږ ته نه راځي. تاسو وګورئ ګوره شروع شو اوس کېدای شي موږ تاسو ته سروې راشي. تاسو دلته ما پیسې وګورئ ګورئ اخر دی 22 دی 222 دی. ګوره دا زه اوس پورته وړم دا تاسو وګورئ دا څنګه خپله پورته ځي. دغه ډېر اسانه یعنې اوس مطلب څه ولې ما دې ویډیو مطلب دا چې ګوره تاسو که دغسې ورسره یوسئ مخته تاسو سروې درکوي. یو شی چې ډېر مهمه دی فرض کړه زه ګوره اوس 22 دقیقې د زه لاګین شولم 22 دقیقې کېدای شي ما ته دلته سروې نه وي هغه وخت کې. اما زه فرض کړه که 3 بجې که فرض کړه که 4 بجې که 5 بجې زه که بیا ورته راشم بیا که وګورم حتما ما ته سروې وي. یعنې هدف مې څه دی هدف مې دا دی که تاسو په هماغه لحظه چې تاسو راغلی دلته مو کلیک وکړو تاسو ته سروې درنه کړه دا په دې معنی نه ده چې دلته نو سروې نشته او دا سایټ هسې ګپ لګي تاسو سره وخت مو ضایع کوي. سروې شته او تاسو وکړئ یو څه وخت بعد راشئ. ګوره څنګه دلته دی ګوره په دې به تاسو څه شی کوئ په دې موږ تاسو کلیک کوو. دې باره کې خو ما تاسو بله ویډیو هم جګ کړې وه ما زه یو خیر یو ریویو غوندې بیا هم تاسو ته درته کوم تاسو ته لږ معلومات مو نور هم زیات شي. بیا په دې باندې ګوره کلیک کوو دا به ورته دغه وخت نه انتخاب وګورئ. سروې تقریبا همیشه وخت یو قسم سروې نه پوهېږم دوی په دومره سروې باندې څه کوي دوی رالیږي موږ تاسو ته موږ تاسو له هغه سره کار نه دی موږ تاسو خپل پیسو ګټلو سره هدف دی. سمه ده بیا به دلته ګوره ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ.
ګورئ تاسو که دلته راشئ دا به اوس لوډ کېږي درته خو تر څو چې هغه لوډ کېږي زه یو څو دانې نور هم خلاصوم سمه ده تر څو کار زر زر وشي تاسو ته زر زر وښیم دا که د سره تاسو کار وکړئ فرض کړه په 10 دقیقو 15 دقیقو کې تاسو ټول دغه سروې خلاصولی شئ اما که زه فرض کړه ویډیو تر اخر پر دا خلاص کړم ویډیو هم کېدای شي ډېر زیات شي بعضې وخت کېدای شي یو سایټ صحیح کار ونه ګوره دغه راغی فرض کړه دا ورته یو شی به ورته انتخابوو موږ او تاسو سمه ده دلته که تاسو دقیق اوسئ که دقیق نه اوسئ دواړه یوه خبره ده مهم نه دی فقط څه دی تاسو سروې ورته تکمیل کړئ اما بعضې سروېګانې دي هغه کې باید تاسو ډېر دقیق اوسئ فرض کړئ یو سروې درته راځي د $1 درته راځي $1 سروې باید تاسو ډېر دقیق ورسره وئ او د $1 سروې کېدای شي وي د 100 دقیقو د 15 دقیقو د هغه کې به څه وي تاسو به ډېر دقیق وئ ګورئ دا په دې 950 باندې کلک کوم چې دا څه شی دی دا ګوره سروې میچر سروې درته پیدا کوي ګوري چې آیا سروې په افغانستان کې کوم سروې چې هغه افغانستان لوکیشن سره مطابقت کوي که نه کوي چې افغانستان کې هغه سروې څوک مخته وړی شي که نه شي وړی نو دغه سروېګان دي ګوره که موږ او تاسو راشو وګورو چې موږ پیسې پورته ولاړې که نه دا 22 دي کم څه نه زه به یو ریفرش کوم دا څو کېږي اوس تاسو ورته وګورئ موږ به ورته وګورو دې ته چې دا څو کېږي اوس لږ انټرنټ د ما ضعیفه دی دې وجه نه هم دا زر لوډ کوي نه موږ او تاسو ورته وګورو چې دا څنګه دی مخکې ځي که نه ځي هدف له دې ویډیو نه ګرانو ملګرو دا و د ما چې کوم مشکلات هغه درې مشکلات چې ما تاسو ته په اول کې تشریح کړل هغه مشکلات چې څنګه ما ورته ویلي که دې لار نه تاسو مخکې ولاړ شئ انشاءالله تاسو دا مشکلات به حتما حل کېږي سمه ده نو تاسو کوشش وکړئ هغه شی چې ما ورته ویلي هغه څه وکړئ انشاءالله مشکل به هم حل کېږي بخښنه غواړم ملګرو دا انټرنټ لږ ضعیفه دی ملګرو زه بخښنه غواړم دا انټرنټ یو ځلې چک کومه دا څه مشکل لري وګورئ ملګرو انټرنټ مشکل مې حل کړ تاسو وګورئ 22 شول اوس 40 شول دغسې ګران ملګرو تاسو ورسره مخکې ځئ تاسو هم دغسې پیسې درکوي دغه پینټ لابس که تاسو چک کوئ هر ورځ تاسو ته تر $1 تر $1.5 یا تر 50 سنټو پورې درکوي سمه ده نو تاسو له دې سره کار وکړئ دا بهترینه سایټ دی ټایم باکس نور شیان کتلی شئ کانټینټ ته هم راتلی شئ دلته کانټینټ کې نور شیان کتلی شئ لینکس که تاسو چېرې فیسبوک پیج لرئ یا فیسبوک پروفایل مو ډېر مشهور تاسو کولی شئ بعضې ویب سایټونه لینک واخلئ دلته یې څه کوئ جنریټ لینک ورته ووایئ دلته لاندې بیا تاسو ته لینک درکوي هغه لینک واخلئ خپل فیسبوک سره یې شیر کړئ دا مشکل نه لري دې لینکونه ټولو فیسبوک پیجو سره شیر کېږي نو په دې هیله ګرانو ملګرو چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم ښه وخت ولرئ ملګرو د خدای په امان